عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ. فقلت وأنا أحبك يا رسول الله. قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود ونسائي إلا أن أبا داود لم يذكر قال معاذ وأنا أحبك. معاذ ابن جبل رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم زتر لاس ونولم او راته ویل چې ای معاذ زه ستا سره محبت لرم. وای ما ورته ویل چې زه هم ستا سره محبت لرم ای د اعلی رسوله. نو رسول الله راته ویل چې د هر لمانځه څخه وروسته دا دعا مه پرېږده، دا دعا وایه رب اعني على ذکرک، رب ای زما ربه اعني على ذکرک، ستا د ذکر پر کولو باندې زما نصرت او کومک وکړه، و شکرک، ستا د شکر پر ادا کولو زما کومک وکړه، و حسن عبادتک، ستا په ښه ډول د عبادت کولو زما کومک او نصرت وکړه. تعلیم الاسلام رادیو